ابراهیم علیه السلام ته دا می خور ده حالانکه خزه و دروغ وي ته وي ها دروغ وي ها ولې نو ډېر ښه خره ها دروغ وي نه دروغ نه ویلي دا دې کار وشو الله جل شانه د ابراهیم علیه السلام امتحان واغستلو بکلمات په یو څو خبرو باندې وزغه یو څو خبرې سوي هغه تفصیلی واقعیات مخکې را روان دي زه ته مختصر وایم یو دا خبره و چې د خپل پلار سره مقابله و صحیح شو لکنه پلار یې بت پرست او آزر هغه بت پرست او په حکومت کې وته د مذهبي امور عہده ملاو شوی و لکه اوس زمونږ په پاکستان کې چې چا د مذهبي امور وزارت ملاو شوی دی دغه سي د ابراهیم علیه السلام پلار او آزر چې هغه ته دغه د مذهبي امور د عہده ملاو شوی و دا غي د نگران او دا غي د مشر یو دا و چې د پلار سره مقابله و دا د الله جل شانه یو غټ امتحان و لکه د سړي اوس په خپل معاشره کې د پلار سره سي اختلافات راشي نو دا ډیره ګمبیره مسله کنه ډیر غټ امتحان دی باغې کې پاس کېدل ډیر مشکل دویم امتحان دا و چې د خپل برادرۍ سره رشتہ داران چې څونه وو د هغو سره اختلافات او د هغو سره الله جل شانه د هغو په ذریعه باندې ابراهیم علیه السلام امتحان واغستو دریم امتحان دا و چې د ټول حکومت سره اختلاف راغلی و صحیح شو راکنه ځکه بت پرستی وه د بت پرست حکومت نمرود بن کنعان هغه کوم بادشاه چې د هغه وخت نو د هغه سره اختلاف و نو الله جل شانه په دغه طریقه باندې امتحان واغستو بیا هجرت حکم وتوشو الله جل شانه ته د عراق نه هجرت وکړه شام ته لاړ شه په هغې باندې الله جل شانه امتحان واغستو بیا چې کله د عراق نه روان شو هجرت شروع کو نو په لاره کې یو بادشاه یو ظالم بادشاه او دا داسې بېغیرته بادشاه چې د به داسې کار کوو چې د چا سره به داسې ښکلې ښځه وه نو هغې سره به زبردستي کوله او د هغې عزت به یې لوټ کوو د هغې په عزت باندې به داغونه لګول نو ابراهیم علیه السلام روان و خپله بیبي ساره رضی الله عنها یا علیه السلام ورسره وه او لوط علیه السلام ورسره و چې وراره و او ساره یې ښځه وه ساره علیه السلام دا درې واړه روان وو نو په لاره باندې دغه بادشاه راغی او په هغه لاره باندې دوی تېرېدل نو د دې بادشاه یو ملازم و یو نوکر و هغه ورته وویل چې ګوره ته مونږ ته ډېر ښه سړی معلومېږي ابراهیم علیه السلام ته یې وویل چې ډېر د شریف خاندان نه ښکاري او دا ده چې زمونږ دا بادشاه ظالم دی او دی دغه کارونه کوي چا سره ښځه او داسې ښکلې ښځې نو د هغې عزت لوټ کوي او قسم قسم کارونه مارونه کوي نو به هر حال ته په دې لاره باندې تېرېږې خامخا به بادشاه ستا نه تپوس کوي چې ستا سره دا ښځه څوک ده نو دې له څه ترکیب وګوره ټیک شوله او بادشاه ته دا خبره مه کوه چې دا زما ښځه ده بادشاه ته ووایه دا زما خور ده صحیح شوله که نه ابراهیم علیه السلام په دقې باندې عمل وکړو چې لاړو هلته د بادشاه ملازم و هغه دې تپوس وکړو هلکه دا ښځه در سره څوک ده یا هغه بادشاه پخپله راوغوښتو او تپوس یې ترې وکړو دا ښځه در سره څوک ده ابراهیم علیه السلام ورته دا مې خور ده حالانکې ښځه یې وه دروغ یې ورته وي ها دروغ یې وي ها ولې نو ډېر ښه ها دروغ یې وي نه دروغ یې نه ویلي دا داسې کار وشو چې ابراهیم علیه السلام هلته یو هیله کړې وه هیله لکه څنګه چې مخکې مونږ د هیلې بحث کړی و که نه یو ځای کې د هیلې بحث کړی و هلته ابراهیم علیه السلام خپله ښځه پویه کړه هغې ته وویل چې داسې کار به وکړي چې کله ستا نه باچا تپوس وکړو نو ته به ورته ووایې چې دا زما رور دی صحیح شوله یا زه خور یم او د دې نه به دا مطلب واخلو چې یاره انت اختي فی دین الله د الله جل شانو چې کوم دین دی زموږ سره نو د کلمې خور مې لکه مونږ وایو لکه دا مې د کلمې رور دی او دا مې د کلمې خور ده او دا مې دا دی او دا مې دغه دی ابراهیم علیه السلام په دغې باندې عمل وکړو ساره علیه السلام ته وویل چې بادشاه ته به وویل چې دا زما خور ده خو مطلب به دې دا چې یاره په دین کې مې خور ده د کلمې خور مې ده نور حقیقي خور مې نه ده صحیح شوله که نه نو بهرحال دغه خبره یې وکړه او بیا هغه بادشاه هغه خپله واده خلاف ورزي هم وکړه راولګېدو د هغې سره بیا مطلب زور زبردستي ورسره کوله نو چې کله دا حرکت کوو نو الله جل شانو په ځمکه باندې راښ کوو د زنګونانو پورې ښخ کړو په ځمکه کې نو بیا هغه د زارۍ او مینتونه شروع کړه ساره رضی الله عنها ته چې اوس د دې نه مونږ خلاصه کړه دا خو ډېر مشکل دی په ځمکه کې ورپناه کېږم نو بیا څه وعدې ترې واخیستلې چې ګوره بیا به داسې کار نه کوې وښکته وبره نو بهرحال هغو د الله جل شانو دعا وغوښتله نو هغه بادشاه الله جل شانو واپس د ځمکې نه راچوت کړو بیا یې یوه وینځه ورکړه دغې له ساره علیه السلام له هاجره نوم یې هاجره بیا ورسره وروسته ابراهیم علیه السلام نکاح وکړله او د هغې نه بیا اسماعیل علیه السلام پیدا شو د هغې خپله تفصیلي واقعه ده هغه بیا وایو خو به هر حال مقصد د خبرې دا دی چې الله جل شانو ابراهیم علیه السلام باندې قسمه قسم امتحانات راوستلي وو صحیح شوله که نه په هغې کې یې دی کتلی وو خو دا مقصود یې هغه نه و چې الله جل شانو دی کتو بلکې دنیا ته یې دا ښودلی چې واقعي د ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی نو په حقه باندې دی پوهېږې په قصه باندې او نو دغه امتحاناتو بحث دی ځکه دغه یو څو مختصر خبرې وي د دې بیا مخکې تفصیلي خبرې را روانې دي هغه به کوو انشاءالله ښه